بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. د دغه کتاب را کوزول د الله غالبا او با حکمت له خوا دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. یقینا محمد صلی الله علیه و آله وسلم مونږ دا کتاب تا ته په حق نازل کړی دی. د دې قبله ته د هم هغه الله بندگی وکړه د هم هغه د پاره خپل دین په خالص کولو سره. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خبردار اوسه خالص دین د الله حق دی. پاتې شو هغه خلق چې هغوی د هغه نه سوا نور اولیا نیولي دي او وایي مونږ خو د هغو عبادت صرف په دې خاطر کوو چې صرف هغوی مونږ الله ته ورسوي. الله به یقینا د هغو په منځ کې د ټولو هغو خبرو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. الله تعالی داسې یو چاته هدایت نه کوي چې دروغجن او د حق منکر وي. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار. کدا الله تعالی اراده داوي چې هغه ځان له اولادو نیسي نو د خپل مخلوق نه به چې څوک یې خوښ وي غوره کړی به یې و. هغه خو پاک دی هم هغه الله دی اکیو او په ټولو برلاسه. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. هغه اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي. هم هغه شپه په ورځ او ورځ په شپه نغاړي. هغه نمر او سپوږمۍ په داسې شان په کار لګولي دي چې هر یو تر یوې مقررې مودې پورې روان دي. یقین وکړئ هم هغه زبردست او بخښونکی دی. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
هم هاغه تاسو د یو نفس نه پیدا کړی بیا د هاغه نفس نه د هاغه جوړه پیدا کړه او هم هاغه تاسو د پاره اته جوړې یعنی نرو خزي پیدا کړي هاغه تاسو د میندو په ګېډو کې د درې تیارو پردو نه دننه تاسو ته یو په بل پسې یو ساخت درکوي یعنی درې تیارې یو تیاره د مور ګېډه دویمه تیاره د مور رحم درېمه تیاره هغه پرده چې ماشوم پکې نغښتی وي هم دغه الله چې دغه کارونه سرته رسوي ستاسو پروردګار دی باچایي د هم هغه ده د هغه نه سوا بل معبود نشته نو تاسو کم لوري ته اړول کیږئ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور که تاسو کافران شئ نو یاد لرئ چې الله تعالی د تاسو نه بې نیازه دی او هغه د خپلو بندګانو دپاره کفر نه خوښوي او که تاسو شکر وباسئ نو هغه دا ستاسو دپاره خوښوي هیڅوک د بل چا پیټې نه اوچتوي په آخر کې ستاسو ټولو خپل پروردګار لوري ته ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسو ته دروښایي چې تاسو څه کوئ بېشکه هغه په هغو خبرو چې په زړونو کې دي پوهې دی وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار په انسان چې کله صافت راځي نو هغه زیات خپل پروردګار ته پر رجوع کولو هغه بولي نو بیا کله چې الله تعالی ورته خپل نعمت عطا کړي نو هغه بیا هغه مصیبت هیروي چې د هغه د عملای مخکې دعا کوله او نور د الله سره شریکان مقرروي تر څو چې د هغه د لارې نه نور خلک هم واړوي اے پیغمبر ووایه چې لږ ورځې د خپل کفر نه خوند واخله ته په یقیني طریقه دوزخ ته تلونکی یې أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آیا د دغه انسان کارونه صحیح دي او که د هغه چا چې امر منونکی دی د شپو په وخت کې سجدې او د قیام په حالت کې تیروي او د آخرت نه ویریږي او د خپل رب د رحمت په امید کې وي وښایئ چې علم لرونکی او بې علمه چېرته یو شانتې کیدی شي یقینا نصیحت خو هم هغه کسان اخلي چې عقلمند وي قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
اے پیغمبر وایا چې ای زما مومنو بندگانو د خپل پروردگار نه په ویره کې اوسئ. کم کسان چې په دې دنیا کې نیکی کوي د هغو دپاره نیکه بدله ده او د الله تعالی ځمکه فراغه ده. صبر کوونکو ته خو به خپل اجر بې حسابه ورکړی شي. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. اے پیغمبر دی تو وایا ما ته حکم شوی دی چې د الله تعالی داسې عبادت وکړم چې هم د هغه دپاره خپل عبادت خالص کړم. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. او ما ته حکم شوی دی چې زه د ټولو نه ړومبی زه پخپله مسلمان امر منونکی اطاعت کوونکی شم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وایا که زه د خپل پروردګار نافرمانی وکړم نو زه د یوې لویې ورځې د عذاب نه ویریږم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وایا زه خو به د الله دپاره د دین په خالصولو سره د هم هغه بندګي وکړم. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. تاسو که د هغه نه سوا د هر هغه چا بندگی کول غواړئ کوئ. وایا اصلي نقصانیان خو هم هغه کسان دي چې خپل ځانونه او خپلې کورنۍ د قیامت د ورځې په زیان کې واچول. ښه واورئ هم دغه ښکاره نقصان دی. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. د هغو د لاندې باندې د اور چترۍ یعنی شغلې خوریږي. دا هغه عذاب دی چې د هغه نه الله خپل بندگان ویروي. نو ای زما بندگانو زما د غضب نه ځان وساتئ. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. او کوم خلکو چې د طاغوت یعنی شیطان د عبادت نه پرهیز وکړو او د الله خواته رجوع وکړه د هغو دپاره زیری دی. نو ای پیغمبر زیری ورکړه زما هغه بندگانو ته. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. چې په غور خبره اوري بیا کومه خبره چې غوره وي د هغه پیروي کوي. دا هغه خلک دي چې هغو ته الله تعالی هدایت کړی دی او هم دي د عقل خاوندان دي. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په کوم کس چې دا عذاب خبره ثابته شوې ده آیا ته هغه چاته نجات ورکولی شي چې په دوزخ کې وي؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم عرف من فوقها عرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. البته کم کسان چې د خپل پروردگار نه ویریږي د هغو دپاره بالاخانې دي چې د هغو په سر نورې جوړې بالاخانې هم دي چې د هغو لاندې به ولې بهیږي. دا د الله وعده ده او الله تعالی هیڅ کله وعده خلافي نه کوي. ألم تر أن
أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیت نوینی چې الله د اسمان او اوبه ورولې بیا یې هغه د چینو او سیندونو په شکل ځمکه کې وبهولې بیا د دغو اوبو په وسیله هغه قسم فصلونه راباسي چې بیل قسمونه لري بیا هغه فصلونه په پخېدو سره وچ شي بیا ته وینې چې هغه زیړ شو بیا په آخر کې الله تعالی هغه ذره کړي بوسو ګرځوي په حقیقت کې دا عقلمندو د پاره پدې کې یو لوی نصیحت ده. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آیا نو هغه څوک چې الله د هغه سینه د اسلام د پاره پرانستی وي او هغه د خپل پروردګار خواته په یو رڼا باندې روان وي د هغه چا په څیر کې دی شي چې د دغو خبرونه یې څه درس وانخستو تباهي ده د هغو خلکو د پاره چې زړونه یې د الله په نصیحت سره لا زیات سخت شول هغه په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلي دي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله تعالی ډیر بهترین کلام نازل کړی دی داسې یو کتاب چې د هغه ټولې برخې یو بل سره مشابهت خوري او ځینې آیاتونه پکې په وار تکرار شوي دي یعنی ځینې آیاتونه پکې بیا راغلي دي د هغو په اورېدو د هغو خلکو د بدن په پوستکو لړزه راځي چې د خپل پروردګار نه ویریږي آخر کې د هغې جسم او زړه د الله تعالی ذکر خواته نرم شي دا د الله هدایت دی چاته چې خوښه شي په دې سره یې سمې لارې ته یې راولي او چاته چې الله هدایت ونه کړي د هغه دپاره بیا هیڅ هدایت کوونکی نشته. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. اوس ته د هغه چا د بدحالۍ څه طریقه کولی شي چې د قیامت په ورځ په خپل مخ باندې د عذاب سخت ګزار واخلي دغسې ظالمانو ته خو به وویل شي چې اوس د هغې ګټې خوند وڅکئ چې تاسو کوله. كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. د دینه مخکې هم ډیرو کسانو هم دغسې د حق کلام ته د دروغو نسبتونه کړي دي په آخر کې ورباندې د داسې لوري عذاب راغی چې د هغه لوري نه د هغو ګمان هم نه و. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر
لو كانوا يعلمون. او بیا الله تعالی د دنیا په ژوندانه کې د رسوای خوان په هغو باندې وسک او د آخرت عذاب خود دین الله زیات سخت ہے. کاش کې دی پوهه ده. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. او یقینا مونږ په دې قرآن کې د خلکو د پاره قسم قسم مثالونه بیان کړل خای چې کدی ته نصیحت واخلي. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. داسې قرآن چې په عربي ژبه کې دی سکوګواله پکې نشي کېدی تر څو چې دی پرهیزګاري اختیار کړي. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله تعالی یو مثال بیانوي یو خو هغه کس دی چې هغه سره ډیر بد خویا برخوال دي چې هر یو خپل خپل لوري ته راکاږي او بل کس په ټول امانت د یو غلام دی. آیا د دغو دواړو حال یو شانتي کېدای شي؟ ستاینه الله لره ده. خبره دا ده چې دین زیاتره خلک نه پوهیږي. إنك ميت وإنهم ميتون. یقینا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته هم مړکی دن کې او دی ټول هم مړکی دن کې دي. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بیا به قیامت په ورځ تاسو ټول د خپل پروردګار حضور ته خپل دعوا وړاندې کړئ. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. د هغه چانه بلوی ظالم بل څوک وي چې په الله تعالی دروغ وتړل او کله چې مخې تر اختیا خبره یعنی قرآن راغی نو هغه ته د دروغو نسبت وکړو. آیا د دغسې کافرانو دپاره په دوزخ کې د اوسېدو ځای نشته؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. او کم کس چې رښتینولي یعنی قرآن راوړو او کمو کسانو چې په هغه باور وکړو هم هغوی د عذاب نه په څنګ کېدونکي دي. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. هغو ته به د خپل پروردګار په وړاندې هر څه ورکړی شي څه چې هغوی غواړي. دغه ده د نیکو خلکو بدله. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ترسو کم ډیر بد عملونه چې هغوی کړي وو الله تعالی د هغو حساب لري کړي او کم ښه عملونه چې هغوی وکړل د هغو په لحاظ به هغو ته اجر ورکړي. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم آیا الله تعالی د خپل بنده د پاره کافی نه دی دغه خلق د الله نه سوا تا د نورو نه ویروي په داسې حال کې چې الله چې څوک په ګمراهۍ کې واچوي نو د هغه د پاره څوک لارښودونکی نشته. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. او چاته چې هغه هدایت وکړي نو د هغه گمراه کوونکی هم څوک نشته. آیا الله تعالی برلاسه او بدل اخیستونکی نه دی؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. کته د دینه پوښتنه وکړي چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو یقینا دی به پخپله وایي الله. دی ته ووایه کله چې حقیقت دا دی نو ستاسو څه ګمان دی چې که الله ماته څه زیان رسول غواړي نو آیا ستاسو دغه معبودان چې د الله نه سوای عبادت کوئ ما به د هغه رسول زیان نه بچ کړي یا که الله په ما باندې مهرباني کولو اراده وکړي نو آیا دی به د هغه د رحمت مخنیوی وکړای شي؟ نو دی ته ووایه چې زما دپاره هم دا الله کافي دی توکل کوونکي په هم هغه توکل کوي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. دی ته ووایه چې زما قومه تاسو په خپل ځای خپل کار کوئ او زه به خپل کار کوم او ډېر زر به تاسو ته معلومه شي. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. چې په چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او چاته هغه سزا ورکول کیږي چې هیڅ کله ایسته کیدونکې نه ده. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مونږ د ټولو انسانانو د پاره دغه برحق کتاب پتا نازل کړی دی نو څوک چې سمه لاره غوره کړي د ځان د پاره به یې غوره کړي او څوک چې ګمراه شي د هغه د ګمراهۍ وبال به په هم هغه وي ته د هغه ذمې دار نه یې. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغه هم دا الله دی چې د مرګ په وخت کې ساګانې اخلي او څوک چې لا تر اوسه پورې نه دی مړ شوی د هغه روح په خوب کې قبض کوي بیا چې په چا د مرګ فیصله نافذ شي هغه ایثار کړي او د نورو ساګانې تر یو مقرر وخت پورې بیرته پرېږدي. په دې کې لوی نښې دي د هغو کسانو د پاره چې غور او فکر کوونکي دي. ام اتخذوا من دون الله شفعاء
قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون آیا د الله تعالی نه سوا دی نور سفارش کوونکي نیولي دي یعنی بوتان دی ته ووایه آیا هغوی به شفاعت وکړي که د هغو په واک کې هیڅ هم نه وي او عقل هم نه لري قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون ووایا سفارش په ټوله معنی د الله په واک کې دی د اسمانونو او د ځمکې د باچاهۍ مالک هم هغه دی بیا د هم هغه لوري ته تاسو ورګرځول کیدونکي یئ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون کله چې یوازې د الله ذکر کیږي نو په آخرت باندې د ایمان نه لرونکو زړونه نفرت کوي یعنی زړونه یې انکار کوي او کله چې د هغه نه سوا د نورو ذکر کیږي نو ناڅاپه د هغوی زړونه خوشحالیږي قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وایا خدایا د اسمانونو او د ځمکې پیدا کوونکیا په پټ او ښکاره باندې پوهېدونکیا همدا ته به د خپلو بندګانو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړې چې هغوی پکې اختلاف کوي ولو ان للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون که د دغو ظالمانو سره د ځمکې ټول شیان هم وي او هم دومره نور هم نو دی به د قیامت د ناکاره عذاب نه د خلاصون دپاره په فدیه کې دا هر څه ورکړي هلته به د الله د خوا د هغو مخې ته هغه څه راشي چې هغوی هیڅکله د هغه فکر نه دی کړی فبدا لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون هلته به د خپلې ګټې ټولې بدې نتیجې هغو ته څرګندې شي او هم هغه شی به یې راګیر کړي چې دوی ورپورې مسخرې کولې فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون هم دغه انسان چې کله تکلیف ورته ورسی نو مونږ بولی بیا کله چې مونږ د خپل لوري نه ورته نعمت عطا کړو نو وایي چې دا خو ماته د خپل علم په اساس راکړل شوي دي نه بلکې دا ازمیښت دی خو د دې نه زیاتره خلک نه پوهیږي قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون هم دغه خبره د دینه مخکې تیرو شو خلکو هم کړې ده خو څه چې هغوی ګټل هغه د هغو هیڅ په کار رانغلل فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين او د دغو خلکو نه هم چې څوک ظالمان دي هغوی به ډېر زر د خپلې ګټې بدې نتیجې وویني نو دوی ته د دې د بدو اعمالو سزا ورسېده او دوی مونږ عاجزه کولی نشي أولم يعلموا أن
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. او آیا دی ته معلومه نه ده چې دا الله چاته خوښه شي روزي فراغوي او چاته خوښه شي تنګوي. په دې کې نښې دي د هغو کسانو دپاره چې ایمان راوړي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هاغو بندگانو ته مې ووایه کومو کسانو چې په خپلو ځانونو تیری کړی دی د الله د رحمت نه مه ناامیده کیږئ. یقینا الله تعالی ټول ګناهونه بخي، هغه خو بخونکی او رحمت کوونکی دی. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. راو ګرځئ د خپل پروردګار خواته او امر منونکي شئ د هغه مخکې د دې نه چې په تاسو عذاب راشي او بیا به د یو لوري نه هم درته مرسته ونه رسیږي. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. او پیروي وکړئ د هغه بهترین شي چې تاسو ته ستاسو د پروردګار لخوا نازل کړی شوی دی مخکې د دې نه چې په تاسو ناڅاپه عذاب راشي او تاسو ته د هغه خبر هم نه وي. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. داسې نه چې رستو څوک وایي چې افسوس زما په هغه خبره چې ما د الله تعالی په حق کې کوتاهي وکړه، یعنی د الله په اطاعت او قرآن کې، بلکې برعکس زه خو مسخرې کوونکو کې شامل وم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. یا وای کاش کې الله ما ته هدایت کړی وي نو زه به هم د پرهیزګارانو نه وم. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. یا د عذاب په لیدو وای چې کاش کې زما بیرته دنیا ته تلل شوی وای نو زه به هم د نیکو کارونه شم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. او په هغه وخت کې ورته دا جواب ورکړی شي ولې نه تا ته زما آیاتونه راغلي وو بیا تا هغه دروغ وګڼل او غرور او تکبر دې وکړو او ته خو هم وې د کافرانو نه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. او کومو کسانو چې نن په الله دروغ تړلی دي د قیامت په ورځ به ته هغوی ووینې چې مخونه به یې تور وي. آیا په دوزخ کې د تکبر کوونکو دپاره ځای نشته؟ وينذر
ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء وهم لا يحزنون. د دې برعکس چې کوم خلکو دلته پرهیزګاری کړې ده هغې به الله تعالی د هغو د کامیابۍ له امله بچ کړي. هغې ته به نه څه آفت ورسیږي او نه به هغې غمجن وي. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله تعالی د هر شي پیدا کوونکی دی او هم هغه د هر شي ساتونکی دی. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. د اسمانونو او د ځمکې د خزانو چابیانې هم هغه سره دي او کومو کسانو چې د الله د آیاتونو نه انکار وکړو هم هغې په زیان کې غورځېدونکي دي. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا وایا اے جاہلانو تاسو دا اللہ نا سوا دا بلچا دا بندگی کولو دا پارا ماتا وائے. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دا خبره به ته هغو ته په ډاګه څرګنده وکړي ځکه چې تا ته او د تا نه مخکې تیرو شوو ټولو پیغمبرانو ته دغه وحي لیږل شوې ده چې که ته شرک وکړو نو ستا عمل به ضایع شي او ته به په زیان کې پاتې شي. بل الله فاعبد وكن من الشاکرین. د دې قبلای پیغمبر ته یوازې د الله بندگی وکړه او د شکر کوونکو بندگانو نشه. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دی هغه سي د الله قدرونه کړ لکه څنګه چې د هغه د قدر کولو حق دی. د هغه کامل قدرت خدا سي دی چې د قیامت په ورځ به ټوله ځمکه د هغه په موټي کې وي او اسمانونه به د هغه په ښي لاس کې نغښتي وي. پاک او لوړ دی هغه د هغه شرک نه چې دی کوي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. او په هغه ورځ به سور یعنی شپېلی پوکړی شي او هغه ټول چې اسمانونو او په ځمکه کې دي مړه به راوغورځېږي سوا د هغو چې الله د هغو مرګ نه غواړي. بیا به یوه بله شپېلی پوکړی شي او ناڅاپه به ټول راپاسېږي او په کتو به شي. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. زمکه به د خپل پروردګار په نور روښانه شي. د عملنامو کتاب به کېښودل شي. پیغمبران او ټول ګواهان به راحاضر کړی شي. د خلکو په منځ کې به سمه د حق سره فیصله وکړی شي او په هغو به هیڅ ظلم ونه کړی شي. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
او هر چاته هر څه عمل چې کړی وو د هغه پوره بدله ورکړی شي. خلک چې هر څه کوي الله تعالی پې ښه پوهیږي. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. د دغه فیصلې نه وروستو هغه کسان چې کافر شوي وو ډلې ډلې به د دوزخ خواته وشړل شي تر دې پورې چې کله هغه هلته ورسیږي نو د هغه دروازې به پرانیستې شي او د دوزخ ساتونکي به هغوی ته ووایي چې آیا تاسو د خپلو خلکو نه داسې پیغمبران نه وو راغلي چې هغو تاسو ته ستاسو د پروردګار آیاتونه اورولي وی او تاسو یې د دې خبرې نه ویرولي وی چې یو وخت به تاسو دغه ورځ هم ووینئ. هغوی به جواب ورکړي او راغلي وو خو د عذاب فیصله په کافرانو ثابته شوه. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. دی ته به وویل شي ننوځئ د دوزخ په دروازو کې دلته به تاسو تل دپاره اوسیږئ ډېر بد د اوسېدو ځای دی د سرکشو دپاره. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. او کومو کسانو چې د خپل پروردګار د نافرمانۍ نه ډډه کوله هغوی به ډلې ډلې د جنت خواته بوتلل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي او د هغه دروازې به الله د مخه پرانیستل شوي وي نو د هغه خزانچیان به هغو ته ووایي چې سلام دې وي په تاسو خوشحاله اوسئ پاک یئ ننوځئ په دې کې د تل دپاره. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. او هغوی به ووایي شکر دی د هغه الله چې مونږ سره یې خپله وعده رښتیا کړه او مونږ یې د دغې ځمکې وارثان وګرځولو اوس چې مونږ په جنت کې هر چېرته وغواړو خپل ځای جوړولی شو ډېر ښه اجر دی د عمل کوونکو دپاره. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. او ته به وګورې چې فرښتې د عرش چارچاپېره حلقه جوړې شوې د خپل پروردګار ثنا ویونکې او پاکي بیانوونکې به وي د خلکو په منځ کې به د حق سره سمه فیصله وکړی شي او غږ به وشي چې ټوله ثنا ستاینه د الله دپاره ده چې د ټولو جهانو پالونکی دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.